شکر د ایمان لرم نور د ژوند قرآن لرم نور د ژوند قرآن لرم. السلام علیکم ورحمت الله. ملګری پوښتنه کړې ده چې څوک دی پردې زنانه بدن لمس کی لاس وروړي او دا په زنا کې راځي کې نه راځي. او اصلا زنا دوه قسمه ده، یو حقیقي ده او دوه حکمي ده. حقیقي زنا اخو هغه معروفه او مشهوره زنا ده، بدکاری ده چې هر څوک یې پیژني. یو حکمي زنا ده، په سترګو باندې پردې زنانه ته کتل دا د سترګو زنا ده، لاس وړل د لاس زنا ده، پښو باندې تک د پښو زنا ده. نو دغه لاس وړل د حقیقي زنا نه ده، دې ته حکمي زنا وایي. ډېر کله کې دا حکمي زنا د حقیقي زنا ته لاره پیدا کړي، دا د هغې لپاره سبب او ذریعه ثابته شي. د وجې نه قرآن کریم کې الله پاک دا نه دي فرمایلي چې ولا تزنو، تاسو زنا مه کوئ، بلکې داسې فرمایلي چې ولا تقربوا الزنا، زنا ته نږدې مه ورځئ.